حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی پنځه اعمال داسې دي چې دا چا وکړو دا انسان جنتی دی الله په جنتیانو کې ولیکو په جنتیانو کې ولیکو کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی من عاد مریضا چا چې د مریض پوښتنه وکړه د مریض بیمار پرسی وکړه یو دا عمل وکړه د مریض بیمار پرسی وکړه نو د مریض تپوس کوي د مریض پوښتنه کوي په دې کې ډیر زیات اجر دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و یو انسان سحر ټیم د یو مریض پوښتنه لورغه وی او یا زره پرشتي د دې انسان د پاره د ماخامه پر د مغفرت دعاګانې غواړي او یا زره پرشتي او ماخام دې د مریض پوښتنه لورغه نو تسحر هاتو پر او یا زره پرشتي د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي څومره ثواب د مریض پوښتنه لاري تر سوچ ته الت موجود الله ستاسو درجه او چتوي او ګناونه دي ختمي دومره ثواب دی یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من عاد مریضا چا چې د بیمار پوښتنه وکړه او د بیمار فرسی سنت طریقه دا داوم ازده کوي چې کله د مریض پوښتنه لورلې ال تلار لومبه به هغه ته تسلی ورکي تسلی بوله ورکي مړه تک جگ جوړي روغ رمټي ستانه ډېر بیمارانو الله غسم کړی دي نو ته لا ډېر خي اول بوله سور کی تسلی ورکي اگر چې تا ته پته وي چې دی بالکل په حالت د مرګ کې دی ډېر غدو والا نه دی اگر چې تا ته پته چې دا ډېر زیات خراب دی په تسلی ولا ورکه د تسلی خبرې وته دویم دا دی چې خواته کېنه او په دې تندي باندې ورله لاس کېده لاس پې کېده په مریض باندې لاس کې خودل دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام سنت مبارکه دي په دې باندې د مریض د زړه ته یو تسلی میلو شي یو خوشحالي میلو شي ځکه چې دی وي زه د زمانه کرکه نه کوي اکثر خلک د بیماران نه کرکه کوي دا مرض به ماته ولګي کنه نږدې ورسره هم کینی نه نبی علیہ السلام به بیمار لاله په دې تندي به ورته لاس کې خود او دریم به داسې وکړي چې دعا به ورته وکړي دعا به ورته کوي الله شفای کامله عاجله دائمه ورته نصیب کړه الله جگ جوړ صحت ورته ور نصیب کړه دا وکا او بیا اشاره کوم سیده را پاسه ها سیده را پاسه نظامون خلک چې بیمار لاړ شي نو زمون په بیمار پرسه باندې خلک پویږي نه زنانه خو چې لاړ شي هغه خو چې ډوډۍ نه والی واپس نه راځي او به تلمبه ډوډۍ خوري هغه نه واپس راځي اگر چلته کې غار څومره مریض درته په حالت د ځن کدان کې ولې نه پروت یو به ډوډۍ وي بیا راځي صحیح شو نو هغه غریبانان په خپل غم کې دلته کې بل مصیبت جوړ کی د بیمار فرسی طریقه دا ده چې دغه درې کار دی وکړو لاري تسلی دی ورله ورکړه مریض ته د دعا وکړه او لاس ته پکې خودو بس دعا وکړه پاسه ساری ګډیر نه ښه زمون خلک چې لاړ شي اول خو تسلی مریض لور کینا مریض له تسلی نه ور کوي بلکې الټه چې دغه خوا تکیری کنه اوخ کې به تو یو شروع کې سر بسنډي او بعضی به یو بل تقلیم نزدیکی وي رنګ زیات شوی دی ښه صحیح ده کنه کنه نمبر نه مړ شي ټیک ده دا غلطه طریقه ده تسلی ولا ورکا دویم دا چې د مریض خواته ناس یو کیسه برالو او به ختمي کې بل برالو یو کیسه برالو هغه به ختمي کې بل کیسه برالو که غریب په پټ پانی پروت موږ خپل غب ګرم کړی یو عالم تپوس د سوکتلې و هغه به یو کیسه راغستا به ختموله چې بل به راغستا خپل کیسه وکړو په اخر کې ورته ته څنګه هغه ته جگ جوړې مخ کو تلاړي ته دې زره پاسې دې جوړې ما نو موږ مریض دې حالت ته ورسو خو خدای پاک اوس دې زما د خوانه پاسای په خپل بیماری باندې تکلیف یې موږ خبرې کو پوه شو کنه د بیمار تپوس کوي خو په دې طریقه باندې چې هغه به تنګوي نه ښه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من عاد مریضا چا چې د بیمار فرسی وکړه یوا ځین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وشهد جنازه څوک چې په جنازه کې شریک شو د یو مسلمان ورو ګور د مسلمان په بل مسلمان باندې یو سو حقونه دي هغه کې یو حق د مسلمان په بل مسلمان دار چې په جنازه کې به شرکت کوي
جنازه کې به شرکت کوي او په جنازه کې شرکت کول دا ډیر لوی ثواب لري حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو مسلمان د بل مسلمان په جنازه کې شریک شو الله تبارک وتعالى دته یو قیرات ثواب ورکو او کو په دفن کې شریک شو نو 2 قیرات ورته الله ورکو او قیرات څومره دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قیرات د احد د غرم نه دی نو د یو مسلمان په جنازه کې شریک شو د احد د غرم نه نیکي درته ملو شو په دفن کې شریک شو نو د احد د غرم نه نیکي درته ملو شو دومره لوی ثواب دی د یو مسلمان په جنازه کې شرکت کول او حدیث مبارک کې راځي وای د یو مسلمان په جنازه کې چې سلويخ تن شریک شو الله تبارک وتعالى دغه مړي ته مغفرت نصیب کړي اوس په توای چې مولوی صاحب دا خو دا ټول مړي بخلې شوی دی بیا د دې په جنازو کې خو په سوونو خلق ولاړي او څومره چې لوی رزيلي او چې څومره لوی منافق او بدمعش دغه په جنازه کې دومره خلق دي داسې داسې نه ده الله دا نه یادي هغه الله تبارک وتعالى دا مخلوق یادي چې 10 پنه په جنازه باندې به ولاړي دا یادي او دا یادي الله تبارک وتعالى نبی رسول الله سلام دا یاد کړی چې 10 پنه په جنازه باندې به ولاړي هغه دانه دی یاد کړی هغه دانه یاد کړی چې ګډه به د حرامونه ډکه یو په جنازه باندې بولاړي الله اکبر تدین متقیان نیکان خلق مراد دی چې سلويخ تن نیکان چې ګډه د حرامونه پاکوا او دا د مسلمان په جنازه کې شریک شو الله تبارک وتعالى د انسان ته نصیب کوي مغفرت نصیب کوي نو چې څومره ویل رزیلی نو دومره جنازې له رزیلان ډیر راغلي وي چې څومره لوی منافقین دوره منافقین راغلي او چې څومره لوی حرام خور نو دوره جنازې له حرام خور ډیر راغلي داغه په جنازه باندې د بخلې کیږي نه زیات تر په کدا سي ولاړ او داسې نه وایي خو باندې کنه خو پلان کې ته بشوکم چې ګوره جنازې له راغلي ومه دین هغه سلويخ کس مراد دي چې متقیان دي حرام خور نه دي نیک عمل دي او په دې نیت راغلي دي چې الله په مال ثواب راکړي د دکایو د پاره راغلي اسی په جنازو کې به داسې سلويخ تنه نن سبا پیدا شي لستانه بم پیدا نه کې مړه چې حرام خور نه په ګډه کې حرام نه او نور څه رامي توبونه پکې موجود نه په جنازه کې واسه لستانه پیدا نشي نو دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وشهد جنازه کوم انسان چې د مسلمان په جنازه کې شو شریک شو او درې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وصام رمضانا وصام يوما د ورځې روزه نیوله د ورځې روزه ونیوله روزه نیول دا ډېر لوی ثواب دی دا د انسان خواهشات ختمي ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نوجوانانو ته ویلي وو چې د چا د واده طاقت نه کیږي او ګناه ته کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی وو اے د ځوانانو ټولګیا روزه نیسه روزه په دې سره بس تاسو خواهشات کنټرول وي دې سره بس تاسو خواهشات سوي کنټرول وي د ګناه نه به بچ چې واده نشي کولای او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وراح الى الجمعه کم انسان چې د جمعې منځ کو جمعې تراغه دا ډیر لوی ثواب لري ځکه حدیث مبارک کې راځي او کم انسان چې د جمعې منځ وکړو الله تبارک وتعالى ورته تیر شوی ټول افتی ګناونه معاف کړو واړه ګناونه ته مراد دي صحیح شو او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای واعتق رقبه یوم رای یو غلام آزاد څو کار شو پنځه نبی علیہ السلام فرمایي وي دا پنځه کار چې چا وکړو دا انسان جنتی دی کم یو نبی علیہ السلام فرمایي د بیمار فرسی وکړه ځم نبی علیہ السلام فرمایي وشهد جنازه د یو مسلمان جنازه وکړه دریم نبی علیہ السلام فرمایي وصام یوما یو ورځ روزه ونیولا سلورم نبی علیہ السلام فرمایي وراح الى الجمعه د جمعې منځ وکړو او پنځم نبی علیہ السلام فرمایي واعتق رقبه یو مړی یو غلام آزاد کو یو بی ګناه قیدی آزاد کو یو بی ګناه قیدی آزاد کو دا پنځه کار چې چا وکړو نبی علیہ السلام فرمایي دا انسان جنتی دی دا انسان سره جنتی دی